أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې د استغفار متعلق راته فرمایي ان الله غفور رحیم. الله بخښونکی ذات دی او مهربان ذات دی. دغه امت الله جل جلاله د مغفرت مقام ورکړی دی. نو که څوک استغفار ډیر وایي الله جل جلاله به د احسان معامله ورسره وکړي. نو علماء کرام فرمایي وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي چې دوزخ ته ولاړ شي نو تر دې شریر او بد څوک نشته، ځکه الله د جنت دومره اسانه لارې ورته برابرې کړي دي چې پر هغه اسانو لار هغه اسانه او سهله او وسا لار باندې لا نه ولاړ. نو دا ډېر غټ بدبخته دی. استغفار معنا چې استغفر الله استغفر الله، دا د هر مسلمان زده ده. استغفر الله واتوب الیک، الله بخښه درڅه غواړم توبه مې ده تعالی. ابي سعيد رضي الله تعالى عنه فرمایي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وايي وما د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه واورېدل رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبره کول ول ان ابلیس قال لربه عز وجل بعزتك وجلالك. شیطان چې کوم وخت وترټل شو الله جل جلاله سجده وکړي آدم علیه السلام ته، ملائکو سجده وکول، شیطان سجده نه کول. نو الله هلته وترټي د خپل رحمت څخه نا امید کوي چې ته به ازلي بدبخته یې دوزخ ته به ځې. شیطان الله ته څه وایي وایي ستا په خدای دې مې قسم لا ابرح اغوي بني آدم ما دامت الارواح فيهم. د دې ادم اولاده بني آدم یعنی موږ تاسو ټول آدم علیه السلام اولاده. شیطان ورته وایي زما دې ستا په ذات قسم چې د دې په بدن کې روح چلیږي زه به دې خطا باسم، دی به ګمراهان کوو، په دې به ګناهونه کوو. دا شیطان وعده وکول د الله سره چې ستا د دغه آدم علیه السلام اولاده به زه خطا باسم، ګمراهان کوم به نه پرېږدم. په یو بل آیات شریف کې راځي الله جل جلاله وایي شیطان زه به دې ته د مخ له خوا راځم، د شا له خوا به ورته راځم، پر یوه څنګ به راځم، پر بل څنګ به ورته راځم، لوړ کښت پر یوه طریقه یې هم نه پرېږدم. الله جل جلاله شیطان ته څه وایي فقال له رب بعزتي وجلالي، الله زما دې په خپله خدایي او په خپله لویي قسم لا ابرح اغفر لهم استغفروني. ما دې په خپله خدایي قسم زه به دې ته بخښه کوم که دې زما څخه بخښه وغوښته، زه به دې بخښم که دې زما څخه بخښه وغوښتل. نو موږ به استغفار ډېر وایو. ابي بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته څه وایي علیکم بلا اله الا الله والاستغفار. یا زما امتیانو لا اله کلمه ډېره وایاست او استغفار ډېر وایاست. شیطان انسانان په ګناهو باندې هلاک کړل
او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو شیطان په لا اله او په استغفار سره هلاک کړئ. نو څونه چې موږ لا اله الا الله کلمه وایو دغومره شیطان په عذابېږي، څومره چې موږ استغفار وایو دغومره شیطان په عذابېږي. مغفرت الله دې امت ته یو مقام ورکړی دی، بخش. د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په زمانه کې یو صحابي و، دې صحابي یو ګناه کړی و. ګناه څه ډول ګناه و؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې به مجاهدین تلل، په کم کور کې چې به نارینه نه وو، نو بیا به په دا ناستو خلکو کې ورته ویل ته د پلانکي د کور خدمت کوه چې هغه له جهاده راځي. نو دغه صحابي خدمت کاوه. یو ورځ یې د دې مجاهد د ښځې لاسونه ولیدل، تر دا لاس یې ونیول. هغه ښځې غږ پر وکړ زما خاوند تللی دی جهاد، یا به شهید سي یا به غازي راځي، او ته رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د کور امین ګرځولی او ته خیانت کوې. دا صحابي په ځان پوه شو چې زما څه وشو. نو وایي ووتې غرو ته چې تر هغه وخته پورې زه نه راځم چې الله جل جلاله زما توبه نه یې قبله کړي. هغه صحابي هغه مجاهد چې کور ته راغلی، هغه ښځې پوښتنه وکوله چې څنګه خدمت و څنګه ژوند. هغې ورته ډېر ښه زندګي روانه وه، خو هغه ستا ورور چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې کور باندې امیر ګرځولی و، مشر کړی و، هغه داسې خیانت وکړي بیا وتښتېدل. هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم ته حال ور ورساوه چې پلانکي خو داسې جرم کړی دی. نو په دې وخت کې وایي دغه صحابي هم راغلی، ابوبکر صدیق رضی الله مبارک ته راغلی چې زما څه یو ګناه سوې ده، ما به الله معاف کړي که به دې نه کړي معاف. هغه ورته ویل څنګه ګناه درته سوې ده؟ و زما څه دی ګناه سوې ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مجاهد د کور سرپرست وګرځولمه او زما څه خیانت وشو. ابوبکر صدیق رضی الله ورته وایي ویل ما ولاړېږي ستا په وجه باندې ما ته الله عذاب نه کړه. بیا دا صحابي راځي، حضرت عمر رضی الله عنه ته کښېني، حضرت علي صاحب ته، حضرت عثمان صاحب ته، ټوله یې ترټي. په پنځمه مرحله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي چې یا رسول الله ما ګناه سوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله دې بخښي، دول نه مې بخښي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه جرم در سوی دی؟ دول ډېر غټ جرم در سوی دی. ول ستا جرم غټ دی که مځکې او اسمانونه؟ ده ورته ویل یا زما جرم غټ دی. ول هم دې الله بخښي، دول نه مې بخښي. بیا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ستا جرم غټ دی که د الله رحمت دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې دا خبر ورته وکړ د الله رحمت غټ دی. ول الله دې بخښي، څه جرم دې کړی؟ دول ما څه داسې خیانت سوی دی. نو بعضې روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ویل ځه ولاړ ستا توبه نشته. نو چې دی ولاړ سو آیاتونه رانازل سو، الله جل جلاله البخښونکی ذات زه یم، ما بخښلی دی. او الله په قرآن کې راته وایي زما د رحمت څخه مه ناامیدي کېږي، زموږ ما د رحمت څخه مه ناامیدي کېږي. نو که یې څوک ډېر استغفار وایي دا د الله رحمت ته امیدواره وي. د ابي امامه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي ان صاحب الشمال وایي انسان چې ګناه وکړي دا د چپې اوږې ملائکه چې زموږ سره سته دا 6 ساعته دا ګناه نه لیکي. وایي که چیرې دا مسلمان پښیمانه سو توبه یې وکړله نو 6 ساعته بعد کله هم مسلمان نسو پښیمانه نو بیا هغه ګناه ولیکي هم یوه ګناه. که تر 6 ساعت له مخه انسان پښیمانتیا مختاره کړي چې الله ما وبخښه
الله ما ته عفو وکړه. هغه ملایکې ګناه بیا نه لیکي. او د راستي وږې ملکه چې کم څه لیکي، که تا اراده د ښه کار وکول، اوس مثلا په دې مسجد کې موږ ناست دا اراده ټولو وکوله چې د جمعې د لمانځه بعد زه ترکات لمونځ کوم نفل، یا د سورة الکهف تلاوت کوم، یا په دې مسجد کې کښېنم تر مازدیګره نه وځم، دا خو د ثواب کار دی. دا قصد موږ وکړو نو ملایکې راته ګوري. که موږ دا کار وکړو یو په لس یې رابدلوي، او که مو نه وکړي خالي پر دا قصد باندې هغه د غومره ثواب راکړي. که یو سړی دا اراده وکړي قصد وکړي زه د لمانځه بعد قرآن تلاوت کوم، خو تلاوت یې کړي هر توری الله په لاس وربدلوي. او که تلاوت نه وکړي ول کاره پېښ شو ځم، پر دغه قصد باندې الله جل جلاله د تلاوت اجر او ثواب درکوي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې غټ ارادې په دین کې کوي. موږ ارادې خو په دنیا کې غوښتلي چې دی به کاروبار پر مخ بیایم، داسې به مې د ژوند ښه کاروبار یا هغه شان ټول پالتو دي. په دین کې باید سړی ارادې غټ بلندې کړي. او دغه رنګ په یو بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي، د زبیر او ثنوس څخه روایت دی، وایي که څوک غواړي چې په ورځ قیامت عملنامه په ښي لاس ورکول سي او عملنامه یې د نیکیو ډکه وي او په ورځ قیامت خوشحاله وي، نو هغه دې ډېر استغفار وایي. او دغه رنګ بل روایت کې راځي انس رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي دا دوی ملائکې د راسته او د چپه اوږې ملائکې چې عملنامې اسمان ته پورته کوي، هره ورځ موږ عملنامې دې جمع کېږي. د سهار عملنامې د مازدیګر په خوا کې وړل کېږي، د شپې عملنامې د سهار په خوا کې وړل کېږي. هر څه چې موږ کوو، هر څه چې وایو، هغه پسې راقید کېږي، لیکل کېږي. زما او ستا د تېرې جمعې راهیسې هېڅ نه دي په یاد، غټ غټ شیان به مو په یاد وي. خو که موږ یوه ورځ خپل ځان ته حساب وکړو، موږ بیخي ډېر شیان کوو. دا هر څه لیکل کېږي، دا جمع کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ملایکې چې عملنامې یوسي هلته بیا ایږدي، نو دی کې ګوري که په اول د عملنامې کې او په اخر د عملنامې کې استغفار لیکل سوی، الله جل جلاله او ملایکو ته غږ وکړي وایي دا بنده ته مې عفه کړې، د عملنامه یې سر و پای په مغفرت ډکه ده، په استغفار ډکه ده. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې سهار راپورته سو اویا واره به استغفر الله واتوب الیک دا کلمه ویل، استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم. او ماښام به رسول الله صلی الله علیه وسلم استغفار شریف وایي. یو اسانه کلمې دي، ګټې ډېرې دي. د دین ګټه په دنیا کې نه معلومیږي، د دین ګټه په سپین کفن کې بیا معلومیږي. هر څه چې موږ کوو، که هر څومره تکلیف په دین کې را باندې راسي، دلته په دنیا کې موږ ته نه رامعلومیږي. الله جل جلاله ټولې معاملې زموږ سره پټې کړي دي. که اوس الله موږ ته جنت راښکاره کړي، بیا ستاسو څه خیال دی یو سړی به ګناه وکړي؟ که الله موږ ته د جنت حورې و غلمان راښکاره کړي، بیا ستاسو څه خیال دی په دې مسجد کې به بیا ځای پیدا سي له خلکو څخه؟ معاملې ټولې د الله له موږ سره پټې دي. چې کوم وخت روح د انسان ولاړې په قبر کې کښېښول شوې، دلته ستا د عبادت ثمره، ستا د عبادت ګټ انسان ته بیا رسېږي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې انسان دپاره درې ملګري دي. یو قسم قریبان د انډیوالان دي، هغه نو چې مړ سوی خدای دې وبخښي. یو قسم قریبان د مور و پلار و ښځو و اولاد دي، هغه تر قبره درسته رایي چې دا خاورې پسې در واچولې، بس بیا نه تا کړي نه ده کړي. یو لس ورځې په کور کې به غم وي، هغه کوم تا دنیا راوړله.
او که سپین ږیری وي د دنیا د ګټلو نه وي مریض وي پردي تاوان وي هغه خو لا خوشحاله دي خدای پرده راکړه. دوم قسم قریبان دغه دي. دریم قسم قریب رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ستا عمل دی. نو انسان چې په قبر کې کښېښول سي هغه د ده لمونځ د ده روژې د ده ذکر قرآن تلاوت هغه په یو ښایسته لباس کې په یو ښایسته مخ کې ورته راسي ورسره کښېني خوشبویي د جنت ورڅخه راپورته کېږي. دی غږ ورباندې وکړي چې زه خو دومره بیرېدلم او یوازې کور و تنګ کور و توره شپه وه ستا سره رڼا هم راله ستا سره خوشبویي هم راله ستا سره راحت هم راله ته څوک دی ورته زه ستا هغه نیک عمل وم زه هغه ستا د جمعې د ورځې قدمونه وم چې په یخ کې به د جمعې لمانځه ته روان وم. دغه عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره ملګری تر څه وخت چې جنت ته ننباسي. اصلي یار زموږ پټ دی باید د هغه سره معامله د احسان وکړو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا قریبان لاړ سي بد عمل انسان ته د هغه سپي په شکل راسي المروس وځلي مچان ورباندې ګرځي بوی یې ځي نو هلته ورسره کښېني دی وایي زه له قبره په عذابم له ځانه په عذابم له دې تورې شپې په عذابم او ته بدبویي رالې او زخمونه در باندې زړېږي. هغه وایي زه هغه دنیا وم چې په دنیا کې تا شپه ورځ په ما پې ستړیا کوم الله دې هم ناراضه کړی و قریبان دې هم ناراضه کړي وه مسجد هم پر ما پرېښی و شپه ورځ را باندې ستړی وې زه هغه دنیا وم بس اوس دې ملګری یم تر هغه وخت چې دوژخ ته شوق کېږي. نو د نیک عمل ثمره بیا په قبر کې معلومیږي. محمود غزنوي رحمت الله علیه یو ورور درلودی بهلول دا لیونی و دی د جمعې په شپه کور ته راکلي نو هلته د یو خونې مخ ته به ناست و د خاورو کوټانۍ یې جوړې کړې وې د خاورو کورکیان یې کول. یو وخت محمود ورباندې راووتې ویل بهلوله چیشکه یې ول یو دوژخ دی یو جنت یې خرڅومې هغه لیونی یم جنت و دوژخ په دنیا کې نسته پر ویښه نه ځي ولاړ. یو ساعت بعد د محمود معاینه راووته ورته ویې ویل بهلوله څه ول یو دوژخ دی بل جنت یې خرڅومې ول دا جنت خرڅوې ول ول په څو یې ورکوې ول دا ستا د غاړې امیل راکړه دې دغه امیل ور وغورځوه د خاورې ور وشنوې دا ستا جنت. یو ساعت بعد یې امیل هم پسې ور وغورځول امیل نو زه څه کړم. ماښام محمود غزنوي رحمت الله علیه خوب ویني وایي حساب و کتاب کېږي فیصله د دوژخ و د جنت کېږي. الله جل جلاله غږ وکړي چې د محمود ښځې جنت ته بوځي ول ما یا ربه زه خاوند یم چې دا جنت ته ځي ما هم ورسره بوځه ول الله جل جلاله راته وویل ول دې خو د لیوني څه جنت رانیوي تا خو جنت نه کوه. محمود په چغو په بغارو راپورته سو معاینه یې ورته ناسته ده وایي ولې ژاړې دی ورته ما داسې خوب لیدلی هغه وایي و مازدیګر ما د بهلول څه جنت رانیو بهلول ورک سو جمعې په شپه به یو ساعت رالی به راولاړ. محمود دا ټوله جمعه خوب نه دی کړی چې بهلول راسي بله د جمعې شپه مازدیګر رالی بیا بهلول ناست دی هلته کوټانۍ جوړې کړي دي د خاورو محمود ورباندې راتېر سول بهلوله څه کوې ول یو دوژخ دی یو جنت یې خرڅومې محمود ول جنت راباندې خرڅ کړه بهلول ول یا محمود ول زما نصف سلطنت زما نیمه بچې به درکړم بهلول ول یا محمود ول زما ټوله بچې به درکړم راباندې خرڅ کړه بهلول ول یا دې دا سودا موږ نه کوو. نو الله دې دا سودا زموږ سره نه کوي د الله معاملې ټولې پټې دي که دې دا سودا را سره وکړي بیا په موږ تاسو کې نر و ښځه نه معلومیږي په موږ تاسو کې بیا غوښتلی و کمزوری نه معلومیږي. د جهاد متعلق الله جل جلاله راته فرمایي وایي زه په تاسو کې قوي ایمان والا او کمزوري ایمان والا معلوموم. د لمانځه متعلق الله راته وایي په تاسو کې زه قوي ایمان والا او کمزوري ایمان والا معلوموم. که اوس الله د دې لمانځه بدله موږ ته راښکاره کړي چې د دغه جمعې د لمانځه په عوض کې الله وایي په جنت کې هغه مقام در کوم ولی لازم چې سهار سپېدې راپورته کېږي دلته به په مسجد کې ځای نه وي خو معاملې ټولې پټ دي. نو یا لیت بعیده یا لیت
جدیده یا لیت کامله هغه د صحابي خبره سو یو صحابي مري پر حالت زکندنې دا درې خبرې وکولې ول کاشکې لرې وای کاشکې نه وای کاشکې پوره وای قریبان رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول دې خبرو باندې زموږ سر نسو خلاص رسول الله ورته وای د مسجد نبوي ته راکلی پر حالت زکندن الله د دې قدمو ثوابونه وروښول ځکه مؤمن چې مري وای پر حالت زکندن خپل حالات ټول ورته معلوم سي وای دا ارمان وکړ کس کې مسجد سره لري وای او جمع یو مسکین رالی ول یخ مکیږي د دوی چپانې درلودي هغه نوې چپانه ځان ته راوګرځول هغه زړه چپانه او کوټ یې ورکړي په حالت د زکندن چې الله بدله د جنت ښکارا کړه دولیالی تجدید کاشکې ما نوې چپانه په خیرات کې ورکړې وای د دې سړي روژه وله د روژه مات پر وخت مسکین ورته ودرېدی وږی یم کور اوړه نسته د یوه ټکۍ درلوده د روژې ماتو د پیشنمي دپاره یې ساتلې وه هغه ټکۍ نیمه یې کله نیمه یې ده ته ورکړله نیمه یې روژه مات ته راوګرځوله پیشنمه یې بیا په اوبو باندې پیشنمه یې وکړي خو پر حالت د زکندن چې الله د هغې وی ټکۍ بدله د هغې وی ډوډۍ بدله په جنت کې ورښکاره کړله د ولیا لیته کامله کاشکې ما هغه پوره ټکۍ ورکړې نو موږ چې مړه سو بیا به نو یا په حالت زکندن به بیا د ارمان وکړو چې کاشکې د جمعې لمانځه ته هم وختي ورتلای کاشکې دا نور لمونځونه مو هم په وختي پر وخت کولی کاشکې مو د بازار تر شغله د بازار تر ناسته په مسجد کې ډېره ګزاره کړې الله دې زموږ تعلق د مسجد سره ډېر کړي الله دې زموږ تعلق د علماو سره ډېر کړي وایي که د علماو سره انسان کښېني بیره د آخرت پې په زړه کې راسي که د سرمایدارو سره سړی کښېني قناعت به بیا پر ژوند نه کېږي ځکه خدای په بنګله کې پروت دی ته په خټین سراک کې پروت دی وایي که تر ځان نکشتو خلکو سره په دنیا کې کښېني پر خپل ژوند به قناعت وکړي او که د ګناهګارانو سره کښېنستلاست پر ګناه به جرأتمند سي پر ګناه به زړور سي الله دې موږ ته د نیکانو مجلس را نصیب کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د یو عالم و ملاقات ته چې انسان ورسي چې دا عالم دی زه زیارت ته ورځم رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي له هغې خوا دی راووځي لکه له موره چې پیدا سي د اړو له ګناهو پاک سي نو تاسو په جمعه کې وار خامخا دا د کلي عالم ته په ده نیت ورځئ چې دا امام دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه دی و مخ ته یې په دې نیت ګوري دی که هر ډول سړی و خو په صفت د عالم دی په ده نیت ورته ګوري چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د عالم مخ ته کتل لکه د نبي مخ ته چې وګوري او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمن مخ ته کتل دا اجر او ثواب لري زه کله کله دا خلق ته ګورم په دغه نیت ورته ګورم معلومه نه دی زه جنت ته ولاړ شم که دی ولاړ شم او مؤمن دی مسلمان دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمن مخ ته کتل عبادت دی نو چې سهار موږ راوځو تر ماښامه څونه مؤمنان وینو خو د اسلامي ملک پراته په اسلامي کلي کې پراته نو سترګې د محبت ونغړي الله به اجر درکړي هر مؤمن ته په دغه نیت ګوري چې دا مسلمان دی الله جل جلاله نیکي درکړي وای د مور پلار مخ ته که سړی وګوري الله د حج مبرور ثواب ورکړي و قرآن ته کتل الله سړي ته ثواب ورکړي و زمزم اوبو ته کتل د مسلمان مخ ته کتل ټول شان الله موږ ته راکړي دي باید د محبت په سترګو ورته وګورو صدق الله